مهرباني عزیر خان ډیره زیاته مننه کوم ستاسو د چینل ډیره مننه کوم د کلام مطلب چې دا ما په جده کې لیکلو سعودي عرب چونکې هغه وخت موږ مسافر وو زموږ ټول څومره چې کلامونه د مسافرۍ سره په سفر کې مسافرۍ سره به تعلق لرو چې د زړه په ور مې لکه غل کور ته راننوتې او د جانان غمه څه په چل کور ته راننوتې د زړه په ور مې لکه غل کور ته راننوتې او د جانان غمه څه په چل کور ته راننوتې او ماله بیا ټوله شپه د ستا له وجې خوب نه راتو ماله بیا ټوله شپه د ستا له وجې خوب نه راتو ته په سفر چې تلې یو ځل کور ته راننوتې او هکه حیرانه شومه ودرېدمه وشرمېدم هکه حیرانه شومه ودرېدمه وشرمېدم ما راخور کړی و اوربل کور ته راننوتې او نه مې وهلې دنداسه وه نه نتکی په پوزه نه مې وهلې دنداسه وه نه نتکی په پوزه او نه سترګې تورې په کجل کور ته راننوتې او وجود د ټول په رپېدو شو ژبه نه خوځېده وجود د ټول په رپېدو شو ژبه نه خوځېده ښه پوهېدم څه دې ویل کور ته راننوتې او په مصله ناست وم تاله مې دعا کوله په مصله ناست وم تاله مې دعا کوله او ما وې چې راشي زما ګل کور ته راننوتې او اخري شعر دی چې حساسه پرېږده مړه ما نه خو دې زړه وویستو حساسه پرېږده مړه ما نه خو دې زړه وویستو سم ښکارېدې لکه فاګل کلام دی چې چا به په غشو کې ټومبل زړونه چا به په غشو کې ټومبل زړونه او چا د بلا خلکو ساتل زړونه چا به سیرل چا به ګنډل زړونه چا به سیرل چا به ګنډل زړونه چا به په لارو کې ویشل زړونه او چا به په زړه کې چاله ځای ورکوو چا به په زړه کې چاله ځای ورکوو د چا د لاسه به چاودل زړونه او مننه چا به د چا زړه ته بیخي نه کتل چا به د چا زړه ته بیخي نه کتل د چا وکار ازارول زړونه چا به د چا زړه ته بیخي نه کتل د چا وکار ازارول زړونه او چا به د چا په کار کې کار نه لرو چا به د چا په کار کې کار نه لرو د چا به کارو سمول زړونه او د چا دنیا په چا آباد ویتل د چا دنیا په چا آباد ویتل د چا کاته د داسې و حساس اشنا کاته د داسې و حساس اشنا چې به له خلکو تختول زړونه مننه جی ډېره زیات